حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دا دوا هغه صحابه کرام دي چې دیتا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژبې دوشل د سعادت ورته حاصل شوی دا څومره خوش قسمتي دي چې کله د دوه سره واړی کې وی ژړل بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل ژبه دیتا په خله کې ورکړه د یغه ژړو د یغه تند ارشه ختم شو. المعجم الكبير للطبراني کې امام طبراني رحمت الله علیه دا یو روایت نقل کوي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا خبره نقل کوي بیانوي چې میجا یوارز د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په سفر باندې وتلی اشهد لا خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم. میج نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په سفر باندې یوارز وتلی بیا د میش سفر جاری وو چې په لیار کې د دوی واړی کې وړ کې د جاړو اوز روغی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته چې دا وړ کې ولې جوړي دی ورته چې یا رسول الله دا خو دا ډېر وخت کې چې سخت تجدي یې بنه ملاوي چې په یو وخت کې یې به وی هډره کمه کحتی و. نبی علیه الصلاۃ والسلام یې به تلاش وکړ یې بنه شو ورته ملاو او نور چې کیم څومره صحابه کرام خلک ور سره یې نه پښتنه وکړه چې یې بشته چا سره د هیڅ چا سره نه دغه هدا پوره چې هار یو خپل مشکیزه وکړه پاک یو سوس کا یې به نه وي تمره دی بکخ دی دی بکمه و. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله واړی کې ورکه ته دوباره روغه حضرت فاطمه لخت جگر بنت رسول صلی الله علیه وسلم بیا په پرده د لوندې هغه یو ژوندکای ورکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته متای ژوندکای راس چې کله ژوندکای ورکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل سینې سره ولګو په انا باندې د خپل ژبه د په خله کې ورکله یو دوشله دغه ادا پر چتند مکمله ختم شو. دا صحابي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای یا چې زه دغه خبره چې شمدید غوایم چې په اغه نه بعد د ژوندکی ژړو منور وده. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا روغه بیا ورته چابل ژوندکی متراس کا بیا اغه ورکه بیا یخته په خله کې ژبه ورکله یخ دوشله دغه ادا پر چې د یختند هور کښوله نبی علیه الصلاۃ والسلام دا اعزاز یې تاسو شوی دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی فرمای یی چې دا ژوندکی هدا سو چې دغه ژړو په ان بعد مکله نه ورده. نو دا حسنین کریمین دي دا حضرت حسن حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دي چې الله تعالی دې دمره اعزاز ورکړی دی دمره خوش قسمته انسانونه دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ژبه د په خله کې نیولې.